تازه خبر اصغر افغان یو ځل بیا کپتان او راشد خان له لوبډل مشرۍ ګوښه شو. دا چې څنګه او ولې ویډیو تر اخره وګورئ. خوږو نازنینو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې ویډیو ته درته راغلاس ویم. قدرمنو مینوالو موږ مخکې هم ویلي وو، بیا هم وایو څه چې حقیقت وي هغه به تر تاسو رسوو. موږ مخکې په خپلو خبرو کې ډېرو ویډیوګانو کې یادونې کړي دي چې د افغان کرکټ د دې په ځای چې پرمختګ وکړي، مخکې تګ وکړي، تمدن رامنځته کړي، یو قدم شاته تګ کوي او بالاخره ځان د نړیوالو په خولې او د کرکټ د مبصرینو په خولې او د افغانانو زړونه له ځانه ماتوي. دا چې اصغر افغان کپتان ولې لوبډل مشرۍ لرې کړ، دا چې بیرته راشد کپتان شو نو ولې لوبډل مشرۍ لرې شول، ولې د افغان کرکټ سره په پرله پسې ډول باندې داسې کیږي، ولې د ځینو کپتانانو سره خیانت ترسره کیږي، ولې د افغانستان غم له چا سره نشته، ولې هر سړی د پیسې په ګټه کې دی، ولې هر سړی د ځان د خپلوانو او د ورونو د لوبولو هڅه کوي. په دې اړه به انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې پوره معلومات درکړو. خو اوس د افغانستان د ملي لوبډلې د درې واړه بڼو لوبډل مشر راشد خان له لوبډل مشرۍ لري او پر ځای یې پخوانی لوبډل مشر او اوسنی مرستیال لوبډل مشر اصغر افغان بیرته د ملي لوبډلې لوبډل مشر وټاکل شو او بیرته راشد خان مرستیال لوبډل مشر وټاکل شو. په افغانستان کرکټ بورډ کې نن د کرکټ بورډ عمومي مشر فرهان یوسفزي د رسنیو پر وړاندې نوی لوبډل مشر اعلان او راشد خان یې له لوبډل مشرۍ لرې کړ. اصغر افغان چې څو کاله د ملي لوبډلې لوبډل مشر پاتې شوی، د 2019 نړیوال جام نه مخکې د هغه وخت عمومي رئیس عزیز الله فضلي له لوبډل مشرۍ لري او پر ځای د یو ورځنۍ لوبو لوبډل مشر ګلبدین نایب، د شل ورځو لوبو لوبډل مشر راشد خان او د ټیسټ لوبډلې لوبډل مشر رحمت شاه وټاکه. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ مبصرینو او مینوالو غوښتنه کړې وه چې د هر یو فارمټ لپاره باید بیل بیل کپتان وټاکل شي. عزیز الله فضلي دا چاره ترسره کړې وه خو د کرکټ ډیرو لوبغاړو لخوا ناکامه ثابته شوه. د نوموړي د دغه پریکړې په اړه محمد نبي او راشد خان په ټولنیزو رسنیو کې غبرګون هم ښکاره کړی و او د ګلبدین نایب کپتانېدل یوه غلطه پریکړه وبلله. په 2019 نړیوال جام کې افغان لوبډلې هیڅ لوبه ونه ګټله او له هغه وروسته یو ځل بیا د ملي لوبډلې لوبډل مشر بدل او پر ځای راشد خان د درې واړه بڼو لوبډل مشر وټاکل شو او اصغر افغان یې مرستیال لوبډل مشر اعلان شو. راشد خان د خپلې لوبډل مشرۍ پر مهال د بنګلادیش او زیمبابوې سره درې اړخیزه شل وریزه لوبلړۍ ترسره کړه چې د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ مساوي شوه. همداراز له بنګلادیش سره یوازینۍ ټیسټ سیالي هم ترسره او افغانستان پکې بریا خپله کړه. د راشد خان په مشرۍ افغانستان له ویسټ انډیز سره په هند کې درې ورځنۍ، درې شل وریځې او یوازینۍ ټیسټ لوبه ترسره کړه. په یو ورځنۍ لوبو کې ویسټ انډیز درې واړه لوبې په خپله نفع وګټلي. دغه راز بیا په شل وریځه لوبلړۍ کې افغانستان 2-1 سره بریا خپله کړه. همداراز په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې هم ویسټ انډیز د افغانستان لوبډلې ته په زړه پورې ماتې ورکړه. خو لا تر اوسه دقیق معلومات نشته چې راشد خان ولې له لوبډل مشرۍ ګوښه او اصغر افغان کپتان شو. که چېرته د دغې په اړه وضاحت موږ ته معلومات راورسېدل انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به معلومات درکړو چې ولې راشد ګوښه او پر ځای اصغر افغان کپتان شو. ډېره مننه. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ.